السلام علیکم ګرانو دوستانو لطیف مهربان یم ستاسو دوست انشاءالله چې تاسو ټول به روغ جوړ او ارام اوسئ. نننۍ ویډیو د موږ ګرانو ملګرو دا د فیسبوک باره کې ډېر وخت به تاسو کتلي وي چې یو فیسبوک پیج یو خبر دروغ نشر کوي یا یو خبر د تعصب په بنیاد باندې نشروي. صحیح دی. اوس موږ تاسو هغه ولولو چې هغه څنګه په صحیح توګه موږ تاسو ریپورټ کړو تر څو د فیسبوک کمپنۍ په هغه باندې اکشن واخلي او هغه لرې کړي د هماغه فیسبوک پیج نه یا هم هماغه فیسبوک بیخي څه کړي فیسبوک پیج بیخي پاڼه بلاک کړي یا بند کړي. خو تر دې چې تاسو ته زه هغه دروغ یم تاسو نه هیله کوم چې زما فیسبوک صفحه لاک کړئ او همچنان زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که تاسو نور ملګري زما چینل ته راوغواړئ ولې ما چینل کې ډېر مفید او ګټور ویډیوګانې دي چې تاسو له هغه نه کولی شئ هم تاسو استفاده وکړئ هم مو ملګري ورنه استفاده وکړي. نو له تاسو نه هیله لرم چې تاسو خپل ملګري زما چینل یوټیوب چینل ته هم راوغواړئ را دعوت یې کړئ. ښه نن راځو دې ته څنګه چې ما تاسو ته وویل چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو فیسبوک پیج یو پوسټ موږ او تاسو کو موږ او تاسو هغه ریپورټ کو فیسبوک ته. صحیح شو. فرض کړئ ګوره دا ما خپل چینل دی لطیف مهربان په نامه. صحیح شو. دا ما چینل دی. زه فرض کړئ د دې نه غواړم چې د یو پوسټ زه ریپورټ کړم. صحیح دی. دغه ګورئ تاسو اول خو به راځئ هماغه صفحې ته ننوځئ. صحیح شو. یا که صفحې ته ننوځئ په پوسټ کې مخته دغه کولی شئ له پوسټ نه مستقیما تاسو هغه پوسټ ریپورټ کړئ. ګوره زه غواړم دا پوسټ ریپورټ کړم. ګوره ما فیسبوک ته چې راغلی فیسبوک کې به تاسو ګوره د اخري لاس ته 3 دانې ټکي چې دي په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته ګوره یو نوی صفحه خلاصوي سوړکی غوندې ګورئ صفحه درته خلاصوي. په دې کې به تاسو آخري آپشن ته راځئ په نامه د فایند سپورټ اور ریپورټ پوسټ. صحیح شو. په دې باندې چې موږ تاسو ګوره کله کلیک وکړو څه شی درته راځي پلیز سلیکټ ا پرابلم ټو کنټینیو. دې کې وایي تاسو ته هغه مشکل چې تاسو له دې صفحې سره لرئ که نه یا له دې پوسټ سره لرئ ما بخښنه غواړم مشخص له دې پوسټ سره تاسو څه مشکل لرئ. ګوره نیوډیټي دی. نیوډیټي یعنې هغه مواد چې د 18 کلن نه پورته کسانو لپاره وي. صحیح شي. یعنې پورن ویډیو وي. صحیح شو. وایلنس هغه ویډیو چې په هغه کې تشدد کیږي یعنې څوک وهل کیږي څوک ځورول کیږي هغه څه دی. هریسمنټ هم هغه ویډیوګانې دي چې په هغې کې تاسو پوهېږئ چې فرض کړه یو نفر ځورول کیږي د بل چا د خوا نه. صحیح شو. د هریسمنټ ډېر موږ او تاسو ماشومانو ته استفاده کولی شو د ښځو ته استفاده کولی شو هریسمنټ. صحیح شو. هغه دي فرض کړه تاسو که وینئ چې یو نجلۍ څوک په تنګوي هغه هریسمنټ ده. که کوم ماشوم یا ماشومه څوک په تنګوي هغه هریسمنټ ده. صحیح شو. سوساید اور سلف انجري یعنې کوم نفر دی یعنې ځان وژني. صحیح شو. او یا ځان زخمی کوي هغسې کوم خبر ده. بل ګورئ فالس نیوز یعنې دروغ خبر دی. خبر غلط دی. سپام یعنې یو شی غلط دی یو شی بدل دی یا یو شی جعلي دی هغه دی. صحیح شو. اناترایزد سیل یو نفر دی یو شی خرڅوي چې د هغه نه دی. صحیح شو. یعنې د بل چا شی خرڅول یا د بل چا یو شی وي هغه تاسو غواړئ خرڅه کړئ. صحیح شو. هیټ سپیچ فرض کړه یو نفر دی د یو بل چا په باره کې غلط څرګندونې کوي یعنې غلط شی وایي یا یو شی وایي چې فرض کړه داسې مشخص مې تاسو پوهېږم فرض کړه د یو قوم نفر بل قوم پسې خبرې کوي یا بل قوم توهین کوي یا د بل شخصیت توهین کوي یا د کوم مشر توهین کوي. څه هغه ته هیټ سپیچ وایي. تروریزم خو تاسو پیژنئ او سمثینګ ایلس یعنې کوم یو کوم شی کوم بل شی. صحیح چې هغې کې به نور شیان دلته راځي. ګوره فراډ سکم وکټم بالینګ چایلډ ابیوز انیمل ابیوز سیکشوال اکټیویټي. صحیح شو. دغه شیان دي. خو موږ راځو موږ دلته فرض کړه څه ورته انتخابوو موږ دلته راځو ورته وایو چې موږ ته څه انتخاب کړو. فرض کړه موږ ورته وایو چې دلته دی فالس نیوز. صحیح شو. یا نه راځئ صحیح چې فالس نیوز موږ ورته وایو دا خبر چې دی نشر کړی دا غلط دی. دې باندې به څه شی کوئ تاسو موږ ورته سینډ کلیک کوو. صحیح شو. ګوره سینډ چې کلیک کوئ دلته څو آپشن نور به تاسو ته راځي. صحیح شو. فالس نیوز دی دلته به تاسو ته ګوره څو آپشن نور درکوي. صحیح شو. ګوره بلاک لطیف مهربان you won't be able to see or contact each other. ګوره ما دلته لیکلي چې فالس نیوز دلته چې زه دا بلاک کلیک کوم بیا به د لطیف مهربان د صفحې هیڅ شی موږ تاسو ته نه ښیي. انفالو هم چې کوي د دې پیج هیڅ شی تاسو ته نه ښیي. انلایک هم همدغه شی دی. صحیح شو. فقط ډن به ورته ووایئ څه کېږي دا به خپله فیسبوک ته ځي فیسبوک کې ریویو کوي که چیرې ما دغه پوسټ دې کې کوم خبر ما شیر کړی و دا خبر غلط وي نو بیا څه کوي دا ریموووي یا هغوی. صحیح شو. دغسې ګوره نور شیان هم دي. فرض کړئ موږ او تاسو راځو دلته څه شی ورته وایو دلته ورته وایي چې دا فرض کړه هیټ سپیچ خپروي. څه شي بیا هیټ سپیچ کې تاسو ته ګوره څو آپشن نور درکوي چې کوم قسم د ریس اور ایتنیټي. ګوره
د کوم قوم باره کې خبرې کوي، قوم باره کې هیډ سپیچ کوي، نیشنل اوریجن باره کې خبرې کوي، ریلیجس افیلیشن باره کې دی، سوشل کاسټ دی، سیکشوال اورینټیشن دی، سیکس اور جنډر آیډنټیټي دی، ډیسیبلیټي اور ډیزیز دی یا سمثینګ ایلس. زه فرض کړه سمثینګ ایلس دلته انتخابوم. صحیح شو، سینډ به ورته ووایم. ګورئ دلته به څه مطلب دی، هماغه آپشن چې ګورم مخکې راغلی. صحیح شو، ریپوسټ سبمیټ ټو فیسبوک باندې به کلیک کوي. څه کوي چې بیا هماغسې فقط یو ډن ورته ووایي. نو زه خپله فیسبوک ته دا دقیق طریقه ده د دې چې څنګه تاسو کولی شئ یو پوسټ چې تاسو پوهیږئ هغې کې ما ته هغه آپشن یې وښودل چې کوم قسم تاسو فرض کولی ده که هغه غلط نیوز و یا هیټ سپیچ و د کوم قوم باره کې څوک توهین کوي یا کوم بل شی یو شی دی یو بل چا دی اما بل نفر راځي هغه خرڅوي. صحیح شو، کوم پروډکټ وي کوم تاسو ولیدل که نه هغه آپشن یې تاسو ولیدل چې څو قسمه یې درته ویلي، څو قسمه تاسو کولی شئ فیسبوک پیج ته ریپورټ وکړئ. نو ګرانو ملګرو انشاءالله تاسو دا زده کړي وي چې څنګه تاسو اوس کولی شئ یو پوسټ یا یو صفحه تاسو کوئ ریپورټ کوئ. صحیح شه، دغه زموږ د نن د ویډیو. نو په آخر کې بیا له تاسو نه ګرانو ملګرو هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، زما ویډیوګانو ته راشئ، ویډیوګانې وګورئ. ډېر ښه ویډیوګانې په دې کې دي، تاسو کولی شئ له دې نه ډېر شیان زده کړئ. او هم چران د فیسبوک صفحه مې لایک کړئ تر څو زه چې کوم هر پوسټ کوم د هغې نه تاسو خبر اوسئ. نو تاسو تر راتلونکي ویډیو پورې ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.